السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول اډمنان ملګری به ان شاء الله خی زما ټول ملګرو ته دا یو درخواست دی چې بعض اوقاتو کې سړی یو کار کې لګ پیشرفت وکي نو لاوله کې لګ تیزی پکې وي او جذبه سره کې پکې وي، لیکن به چې وخت تیری کې خلکو سیاست پیدا کی خو تاسو چې کم کار کوي او د خپل علماو د حق پرستو دغه بیانات شیر کوي او هغه جوړوي ایډیټینګ پکې کوي، دا معمولی خبره مګنئ، دا تاسو لپاره صدقه جاریه ده او تاسو د یو بیان د وجه نه د غیر شیر کولو د وجه نه ډیرو خلکو ته هدایت ملويږي او الله نبی فرمایي لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. ستا په وجه باندې الله یو سړي ته هدایت وکړي دا ستاسو لپاره د سرو خان نه بهتر ده، دا تاسو لپاره صدقه جاریه ده. نو څومره ملګری چې هغه دا بیانات شیر کوي د علماو نو په دې کې قطن سستیمه کوي او الحمدلله تاسو ردی دعوت په وجه باندې تاسو ردی جذبه په وجه باندې الحمدلله په سوشل میډیا باندې تقریبا د سلفي علماو د حدیث علماو قبضه ده ان شاء الله تعالی او موږ ته ډېر خیر معلوم شوی دی. په خپل باندې موږ لاول ځان لپاره دې کې لکه سستی کوله موږ چې را دې څه فائدې نشته، لیکن موږ توس پته ولګېدل چې ډېر خلکو ته خیر هغه د دې په وجه باندې ملاو شوی دی، ډېر خلکو ته هدایتونه ملاو شوی دي. خلک د شرابونو نه د زناګانو نه د سود خوري او د حرام خوري نه دغه نه پکې هغه الحمدلله بچوي د ټول کې تاسو دخل شته هم. نو لہذا ملګری په دې باب کې سستی مو کوي، خیر دی دومره کار کوي چې تاسو وسله اندي لیکن دوامدار وساتئ، پای کې سستی مو کوي. خیر دی دا څنګه چې یو میاشت دوه میاشتې وکي به سفرې دی نه، بلکې دا په دینیت باندې کوي، عبادت په نیت باندې دا زمونږ لپاره یو عبادت دی. تاسو په وجه باندې یو سړی هغه یو عمل وکي نو کې پورا اجر تاسو ملويږي ان شاء الله. ټول ملګری ته الله مزید توفیق ورکړي او الله دا کوششونه په خپل دربار کې قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.